حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تا سوالو کہ یا اللہ دلتا یو کافر دو داغا نڈیر تنگیم سار وقتی زیو دغرنا ازغی روڑی کم جماعت کی چیزمونس کو اگا لارا کی غرزی مالا تکلیف را رسی یا اللہ دا دی کافر نم اخلاص کا اللہ پاک اور تو فرمائل اے عیسیٰ دی کافر لما یو زبردست مار پغر کی کینو لے دے دا جے سار ازغو دا پارا لارشی اگا مار بولا ٹک ور کیو ختم بشی عیسیٰ علیہ السلامو کا تصار وقتی کافر روان اور تا جماعت کے ناس تے چھے انشاءاللہ خوانا بنا رہا دی چھے دا سی اولد بجی شوی دپن را پشاکڑے اور روان حیران شو اللہ را تو فرمیل کافر حلاکو او اس جو اندیر آگئے عیسیٰ علیہ السلام آگئے کافر توی دیو کو راشا تا چھے غر تلانے تا سولی دوئینا مار دیو نلی دوئینا وی پن کی دا چکے خوئی تو کلاو کا زبردست مار پاگا پن کے پروتو یا عیسیٰ علیہ السلام ورطاو فرمائل وی تا سار کم یو عمل کرے سار دی کم عمل کرے وی اس عمل میں نہ کرے کچھ کل دا کور نواتم زان سرم یو دو روٹای واغستے ماوی فاصلہ دیر لرے دا اگے بشی لارک یو سپے اوڑیر اگے ہو ماوی راشدہ یو روٹای اغلا ورکڑا یو روٹای می سپیلا ورکڑا عیسیٰ علیہ السلام یقیناً صدقہ دے کڑے دا او دا اللہ قانون دے چو سوک صدقہ کی اللہ پاک دافاتو نہ بچ گئی سوکم صدقہ کی اللہ پاک دافاتو نہ بچ گئی نو صدقہ یو بہترین عمل لے ہاں اللہ پاک دے مونگا تاسو دا صدقی توفیق را لراکی صدقہ یو بہترین عمل نبی علیہ السلام یو صحابی دے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نم دے مشکات شریف دو جل لدے خواہ او بالکل دا پیلنی جل اخیرنی صفحہ دا پلا پانا واڑا وی پیلنی کرخو کے دا حدیث رہی بالکل اخیرنی صفحہ دا قید و جہان حدیث صحابی دے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دا پلار نم دے عاص ابن وائل دا یو زبردست کافرو او دا اللہ دا نبی خطرناک دشمنو ان شانئک هو الابتر دا دین مراد عاص ابن وائل لے دا عاص ابن وائل چکلا مڑکی دا دا دو زامنو دا یو نم حشام دے او دا بل نم عمر دے دوارو تے وسیعتو کو بچیزا چکلا مرسما نو زما دا مرگ نرستو بسل غلامان والی او آزاد بے کئی ثواب بے مالا رو بخی دا چونکہ دوارو رونو نو 50 یو پزما واغستا 50 بل نو حشام اولگی دا 50 غلامان واغستا و آزاد اکڑا دا پلار وسیعت پخپل زیراؤ 50 عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پاتی شو اگا نبی علیہ السلام تناوے وی قربان زمن پلار عاص ابن وائل چکل مڑ کے دا منگتے وسیعتو کو سل غلامان بازاد ہوئی زمارور حشام 50 آزاد کرو خکارا خبر دا دے چی 50 ماتا پاتی دی نزیر دی پلار پسی خیراتو کم 50 غلامان آزاد کم حضور ورطاو فرمائل لو کان ابوک مسلمان کستا پلار مسلمان وے فاعتقتهم عنه او تا دا 50 غلامان دا پلار دا طرف نا آزاد کری وے لبلغه ذالکا دا دی ثواب بستا پلار ترسید لو و چونکہ مسلمان نوے ایمان پاکی شرط تے نگورا نبی علیہ السلام او فرمائل کستا پلار مسلمان وے او تا غلامان آزاد کری وے دا دی ثواب بورتا رسید رونو دا خبر آیات ساتی سلور سیزون دی یو تا صدقہ وائی یو تا منز وائی او روجہ پاک داخل دا او یو تا دعا وائی او سلورم تا دا قرآن کریم تلاوت وائی پدی دریو سیزونو کی در طول امت اتفاق دے جوندے سڑے چخپل مور و پلار پسی صدقہ کئی یا منز و روجہ کئی داغی ثواب وربخی او یا دعا ورطا کئی دا قید و جہان در طول امت اتفاق دے چی دا ورطا رسی
لیکن یو سیس چې د قرآن کریم تلاوت تے ائمہ ثلاثہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، دری ائمہ پدیدی چې د دې ثواب د قرآن کریم د تلاوت ثواب هم رسی. صرف یو امام شافعی رحمہ اللہ فرمائی د تلاوت ثواب نہ رسی. خو جمهور علماء پدیدی، اکثر علماء پدیدی چې د تلاوت ثواب هم رسی. او صدقه کې بالکل د چا اختلاف نشته. او ما ستاسو مخکې د مسلم شریف روایت ویل، سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغه قربان ان امی ماتت، زما مور وفات شو خو ناگهان مړه شو. لو انها لو تکلمت لتصدقت، کو زما دی مور ته د خبرو کولو ټیم ملوي چې د خلینې خبره وسته وي نو موږ ته به د صدقې امر کړی وي. نو قربان چې هغه وفات ته نو زه صدقه وکم، حضور فرمایلا. او د مسلم شریف بالکل صحیح روایت. نو صدقه کې د چام اختلاف نشته، دا مړو ترسي. او دا زمونږ استاد اسلام او دین شل حقونه د ژوندو د مړي په ژوندو باندې ویلي دي. او هغه شلو حقونو کې یو ګورې صدقه ده. اشل واړه درته وایم چونکې مونږ او تاسو باندې دا مرګ را روان دی. ګورې نو دې څیزونو ته به سوچ کوئ. پہلے حق دا دے چې څوکم بیمار شو نو دا غي تپوس پکار رہے. دا د دې بیمار په دې ژوندو باندې حق دی. او د بیمار په تپوس کې ګوره دو فائدې دي، یو د دنیا او یو د آخرت. او دا هر فائدہ ګوره ډېره قیمتي ده. د دنیا فائدہ بس تاسو خوښ شي. څوکم چې د بیمار تپوس ته ورغی او دغه بیمار په کوم بیماری باندې اخته دی تپوس کون کی بانی اللہ پاک دغه بیماری ګورې نه راوړي. او دا ډېره لویه خبره ده. ګورې د چا خیخ په ماته ده او تی تپوس لورلې بېغمه شه، دا خپه به ستا الله نه ماتوي. د یو سړي بلډ کینسر دی او ته تپوس لورلې بېغمه شه، تا ته باندې کینسر بیماری نه پیښیږي. چې څوکم دا د الله د نبی خبره ده او دا کاڼي کی کرخه ده. دا ګوره بدلیږي را بدلیږي نه. دا الله نبی فرمایي څوکم چې د بیمار تپوس لورغه او دغه بیمار په کوم بیماری اخته دا تپوس کوونکی باندې الله پاک دا بیماری ورې نه راولي. څومره لویه خبره ده، ډېره قیمتي خبره ده. یو عالم په خپله قصه کوي، وی زما رور بیمار شوی او هسپتال کې مې داخل کړم او د هغه اینه خرابه وه. بیا مې رور وفات هم شو خو زه تپوس لورلم. وی بیا سموده پس زه بیمار شم. دا په هندوستان کې اوسېده. وی زما ډاکټرانو ټیسټونه وکړه، راته وی مولانا صاحب ستا اینه خرابه. ما چې نه صاحب ګوره اینې علاج راله ونه کوي، اینه مې خرابه نه ده. وی چې اینه دې خرابه ده. وی ما وی ګوره پام کوئ د اینې دوایي راله را نه کوي، اینه زما بالکل ټیک ده. وی ډاکټرانو ته مولانا صاحب ته ښه پوهېږي که زه ښه پوهېږم؟ ما وی په دې مسله زه ښه پوهېږم، دا ستاسو ټیسټونه غلط دي. وی زه بار ملک ته لاړم برطانیې ته. وی زما چې صحیح ټیسټونه یې وکړه نو زما اینه ټیک وه. وی ما ته ډاکټرانو وی چې دا تا څه نه معلومه کړه؟ وی ما ته د الله د نبي حدیث معلوم دی چې څوک هم د یو بیمار تپوس ته ورله او دغه بیمار په کومه بیماری کې اخته و الله پاک په تپوس کوونکي باندې نه راولي. زما رور بیمار و اینه خرابه وه، زه د هغه تپوس ته لاړم. ما وی دا الله د نبی حدیث نشي دروغ کېدلی او ستاسو ټیسټونه او لیبارټریانې دروغ کېدی شي. څومره لویه خبره. او یو فایده پکې ګورې د آخرت هم ده او هغه دا دی د الله نبی فرمایي څوک چې سار وختي د یو بیمار تپوس لاړو ماښامه پورې د الله چې څومره مخلوق دی د پاره د استغفار دعا وایي، یا الله دا قید و جهان د امتی معاف کی. د چا دعا خو به قبول شي که چې ماښام لاړه سحره پورې دعا. نو دا بیمار پرسی چې دا د دې قریب الموت سړي په ژوندو حق دی. ګورې نمبر 2 حضور فرمایي چې بیمار لورلی که نه
نو نفسو له فی اجله اغل داغ پا اجل کے تاخیرو کے اور تیرور خی رنگ دے خدے اسم نشتا مڑا اللہ پاک بدی خکی پرن نن خی حالان کے رنگ بے خراب ہے حالات بے خراب ہے خود تا اغل پا دی نیٹا کے تاخیر کوا دا دی بیمار پا دی جوندی سڑی بانی حق دے گورے دریم نمبر حق دا دے دریم نمبر حق دا دے کدی بیماری کی دکم وصیتو کا وصیتو کا او دا مسئلہ دا چھ دمڑی وصیتو پدریم حصہ مال کے صحیح کی فرزندہ سوئی چھ زمانہ رستو مرگ نرستو جماعت جوڑ کئی مدرسہ جوڑ کئی نو دا مال با 3 تقسیمے گی دی یوا حصہ کی دا وصیت ٹک دے نو کدا وصیتی دا دریم حصی نا سیواو نو راکم بکی او که کم و بیا زیادتا و خیر دیما نو دا مڑی وصیت چوی جماعت جوڑ کا مدرسہ جوڑ کا یو عالم لکتابون والا دا وصیت با دا وارثان دا دی مڑی پزیر اوڑی دا دی مڑی پدی جوندو بانے حق دے نمبر 4 کدی مڑی وصیتو کا چما پدی عام دیره کی مخ خوائی ما دا یو نیک سڑی سر خخ کئی دا وصیت با دی مڑی منی کنا یوسف علیہ السلام مصر کیو یعقوب علیہ السلام ورغ وفات کی دا وصیت ورطاو که بچیه چی کل وفات شم ما گوره مصر کی خخ نکی شام تا میں بوزی او دا اسحاق علیہ السلام سر با می خخ ہے اگر یقین چی وفات شو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بوتا او دا اسحاق علیہ السلام سر پشام کی خخ یوسف علیہ السلام چی کل وفات کی دا وصیت کرو بن اسرائیلو یو زمانہ را روانہ دا تاسو با دی مصر نوزی خو چی کلم وطای نو زما تابوت و زما صندوق دا زما صندوق دا جسد چی دے اغا بزان سر دا مصر نوڑی او شام کی با مخخوی چی کل دا موسیٰ علیہ السلام دور کی دوی دا مصر نوطا نبی دا یوسف علیہ السلام صندوق زان سر وڑا چی کلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات کی دو وصیت اوکا چی ما با عام جنت البقی کی نخخوی زما کٹ بدا قید و جہان ور مبارک تیو سے کہ کنجی پخپل کلو شوا دلتا میں خخ کر اور یقیناً بیاور پخپل کلو شو سو ملتا خخ دے اللہ دے زمانگا استاس و دا غیر روزی مبارکی دیدار نصیب عمر رضی اللہ تعالیٰ نو چکل وفات کے دو وصیت اوکا چونکہ دا حجرہ مبارکہ دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نہ دا غین تپوسو کئی کہ اجازت ملو شا ما دا اللہ دا نبی سر خخ کئی کہ اجازت ملو نشا ما بیا پا عام دیره کے خخ کئی چکل وفات شا او عائشی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ نہا اجازت غختلے شا یرو ادازے خما دا زان دا پارا ساتلے خوزو عمر سیب تا پخپل زان بانی ترجیح ورکو زمانگا استاسو دا مذہب یولوی مفسر امام الوسی رحمہ اللہ وصیت کرو چکل دا وفات شم ما با دا بغداد پا عام دیره کی نخخوی ما با دا معروفی کرخی رحمہ اللہ سر خخوی نو زمان شریعت وی کدی مڑی وصیتو کو چما با عام دیره کی نخخوی دا یونیک سڑی سر با میں خواتا خخوی نو دا وصیت نافذ دے نمبر 5 چکلا زن قدم ٹیم نجدے شو نو تلقین دا شہادتینو پکار دے دا وارثان بورتوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اغه بنوي چې وایا د به ځان سره پزور وای چې هغه ووري څنګه ځان کدن حالات ډیر سخت دي الله دې مونږ او تاسو باندې آسان نمبر 6 چې کله وفات شي نسترګي بولا پټي ولی رستو ورته خلق ملاقات پر راځي کله دسترګي کولوي نو خلق به تکرکه کوي ګوره دا د دې مړي په ژوندو باندې حق دی نمبر 7 چکل وفات شو نو د بجامه تړي چې خلی کولو پاتې نشي ولی سار به خلق د ملاقات کوي نو خلق به تکرکه کوي بدبختکاری چې خیسته ښکاري شي نمبر 8 چکل وفات شو دله به صاحب غسل ورکولی شي دا د ګورې قدر دی او د احترام دی نمبر 9 دله به صاحب کفن ورکولی شي کفن به ورکې خو کفن با دا کمی کپڑے نہ ورکے دا مسئلہ کو رضا عرض ہے کہ کم خوشاپی عمل لانا دے کڑے دا شریعت مسئلہ در تکو منگا تاسو عام بازار کے چکم لٹا خرسی کی بس دا استعمالو دا سے نہ دسے
یو سړی چې په زندګۍ کې کمی کپڑے نه ځان له جامې کوي هغه کپڑے نه به ورته کفن جوړی. که یو سړی په زندګۍ کې د 1.5 لپو ګز کپڑا اغستا چې کله وفات شي د 1.5 لپو ګز کپڑے نه بولا کفن کې من غیر تبذیر ولا تقتیر علماء وی نه به کمه او نه به زیاته. خو که یو سړی 3 قسمه جوړي اغوستي یوی د خپل کور د کلی د پاره دویم د زمینداری د پاره دریم د ډیپټای د پاره ډیپټای والا جوړه چوا په 200 روپۍ باندې غزوا او چې کم کور کلی کې به ګرځیدا هغه په 1.5 روپۍ باندې غزوا د زمینداری والا په 100 روپۍ باندې غزوا تب کما کپڑے استعماله خیر الامور اوساطها 1.5 والا غز. دا چې کم کفن بازار کې خرڅيږي دا زموږ شریعت کې ناروا دی او مکروه دی. ښا چې کم زندګۍ کې د کما کپڑا کم او سپین رنگ افضل لے خدای یوازې کفن کې نه مونږ او تاسو لم سپین رنگ چې دینو افضل لے نه من غیر تبذیر ولا تقتیر. او نمبر 10 چې کم زینو د په سجده کې لګولې دي هغه باندې ورته خوشبوئی لګي ولې دا خوشبوئی لګول دا د دې مړي عزت او کرامت ته او مساجد کم زینو باندې چې د سجده لګولې ده دا حق دی په کرامت باندې د دې به عزت او احترام کې. نمبر 11 دا به اجری تروان کې خمنډه به هم نه وي او ډیر رو به هم نه زی ځکه قائد او جهان فرمایي کدا سړی مسلمان یو ایمان الله ورته نصیب کړي او تارور روان کړي نو دا ورته وای چې قدمونی قدمونی زر زر ما یو سي چې خپل مقام ته ورسېږم او د خپل هغه محبوبو سره ملاقات وکم او خپل هغه الله پاک چې کوم وعده را سره پزن کدن کې وکړي چې هغه ماته ملو شي قدمونی قدمونی نو ډیر روب هم نه دی او ډیر تیز به هم نه دی چې ټوپونه وایسه نه چې وګرځېږي نو بېعزتي به وشي. نمبر 12 جنازه به کې او جنازه کې ګور ډیره لویه فایده ده دا مړې ما الله بخي او چې څومره خلکو جنازه وکړه دام ګوري الله بخي. امام سیوطی رحمه الله یو زبردست واقع لیکلی وای بغداد کې یو نیک زنانه وفات شو. نیک زنانه وفات شو مخکې غریبي و نو دی غلوبه د دې مړو نه کفنونه ویستل او دا به بیا بازار کې خرڅول هغه ته عربی کې نباش وای. نو یو کفن چور ورغه او دا غنی کې زنانه قبر روز پړو چې کله کفن ته لاس وراچاو هغه روغوندې د دې لاس نه ونیو دې زور کو چې ځان ته اخلاص کم خواغه زنانه پرې نه هغه زنانه ورته आवाज کوي سبحان الله رجل مغفور یاخذ کفن امراه مغفوره. تعجب ده یو بخل شوی سړی د بخل شوی زنانه نه کفن اوچتای دا سړی ورته حیران شو ورته وای ته خو الله زکه بخلی چې نیک زنانه ز الله پسو بخلم ورته وای صاحبہ ان الله غفر لی الله ما ته بخنه وکړه وغفر لمن صلى علی کوم خلکو چې په ما جنازه کړی دا ټول الله معاف کړ او ته په دې جنازه کې شریک وي نو تم الله معاف کړي بره جنازه کې دا فائدہ. نمبر 13 دا سټوغل کې به نه غورځي مردار نه دا زمکه تبغوري کزمکه دا سیو چې شغله نه وا لحد پکې نه جوړې د غورځېدو نو بیا شقو کا او یا زمکه دومره کلک او غړ غړ کانی پکیو هغه کې لحد نه جوړېدو نو بیا شقو کا او کنه مټی نظمکه وا کلک ازمکه وا لحد پکې جوړېدو نو بیا لحد. نمبر 13 سو کی چګدی اکی خودن کی بوئی بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. نمبر 14 مخب قبل مبارک طرف تکی تفاولا دنیا کې د قبله طرف ته مخکړه منځونه کول دلته هم قبله طرف ته مخ. او نمبر 15 د باندې به خاور راوړول شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې د یو مړي جنازه وکړو تیراغه د الله پاک یو قیرات اجر او ثواب ورکړي او چې چا دا کم مسلمان دی مړي ته تر دفن پورې ایثار شو او په دې مړي باندې
خورم راوړولې، الله پاک ورته 2 قیرات اجر ثواب ورکړي. صحابه ته اوس کی قیرات څومره دی؟ وې د احد د غر عمره. نمبر 16 چې کله قبر برابر شو، دا به یو لیش دا قبر اوچت کی. دا مونږ او تاسو چتونه متونه جوړو نو دا شریعت کې مکروه دی. یو لیش اندازه به اوچته او مسنم د قب غوندې. دا ولی دې لپاره چې نخې معلومه شي د زوی د پلار یو بل مسلمان به تیریږي او د تبه دعا کوي. ګوره نخه ده. نمبر 17 چې کله قبر برابر شو، یو قاری او حافظ به ودرېږي، د سورت بقره اول رکوع به سر ته ووایي او د سورت بقره اخر رکوع به خپو ته ووایي، او دا د صحابه کرامو معمول، دا بدعت نه دی، دا شریعت کې شته. نمبر 18 دا سړی چې کله وفات شو نو مسلمانان به د نیکی یادوي او بدی به نه یادوي. حضور فرمایي تاسو د خپلو مړو نیکی یادوئ، بدی نه. خلک وایي دا ډېر ښه سړی او حضور فرمایي د کم مړي دپاره چې دریو کسانو ګوی ورکړه چې دا ښه سړی و، الله پاک جنت ته بوسي. امام ابو بکر رحمه الله یو ناشنا واقع لیکلی ده. وی مخکې زمانه کې یو سړی و، وی هغه ډېر زیات دوکمان و. بازار کې به ګرځېده چې داسې 11 بجې به شه د یو هوټل مخې ته به ودرېده. یو سړی به راغی، ده به سره لاس میلو که په خیر جوړې طبیعت دې ښه دی، ډېره موده وشوه ښکارې نه. وی صاحب زه خو تا نه، وی زه دې پېژنم او ما وی چې دې سړي باندې به زه روټۍ خورمه خامخا. نو هوټل ته به یې دننه که او هوټل والا ته به زبردست کړی تیار کو، زما ډېر نیازبین میلمه دی. هغه حیران شو، ښه سړی دی چې روټۍ به ښه ورسره وخوړه او د اخري حصه به شوه. وی صاحب زه راځمه. دا به تې ووته او دا میلمه به هوټل والا له پرېښو چې ده به روټۍ وخوړه، راوته به هوټل والا به څه کوې، روټۍ دې وخوړه پیسې نه ورکې. وی زه خو د هغه سړي میلمه وم، وی میلمه نه پېژنم، حکم دی. نو په دې چل باندې د زندګي تېروله او دوکه یې کوله. چې کله وفات کېده فکر کوي چې یا الله ما خو ټوله زندګي په دوکه کې تېره کړې ده، ټوله زندگی. راشه نن یو چل کوما. عربو که ایفاء العهد مسئله ډیره مروجه وه، وعده به خامخا پوره کوله. یو 2 کسانې روغوخته و، هغې له 2 دیناره ورکړه. وی دا 2 روپۍ والی. وی چې کله زما جنازه وشي نو آواز وکړئ چې فلانی ښه سړی. هغه ډېره ښه ده. وی ما د حضور علیه السلام حدیث ویلی دی چې چا دپاره مسلمانانو گوی ورکړه چې دا ښه سړی والله جنت ته بوځي. هغه چې کله ښخ شو، دې 2 کسانو خو پیسې اخیستې وې، هغوی دا ډېر ښه سړی و. دغه سړی چا په خوب کې ولیده. وی صاحبه څه چلو شه؟ وی الله پاک راله ملایکې راولېږلې چې تا خو ټوله زندګي په دوکه کې تېره کړې، تا خو د خلکو تبعی کړې ده. ماوی قربان دا قید و جهان حدیث تے چې چا دپاره مسلمان گوی وکړ چې دا ښه سړی دی ابا جنت ته ځي، نو 2 کسانو خو ما دپاره گوی کړې ده که نه چې دا ښه سړی دی. یا ملایکو راته وي دا خو تا پیسې ورکړې چل دې کړ. وی زما د ملایکو لانجه راله. وی الله پاک ته لاړې. وی الله ورته وفرمیل چې ده باندې ما دنیا کې پردا چولې وه، دنیا زندگی د په دوکه کې تیره کړې وه. زه بس زما د رحم جوش دریاب په جوش کې راغی، ټیک د پیسې ورکړي خو ما معاف کړ. الله پاک ډېر مهربان. خو د هغې دا مقصد نه دی چې موږ او تاسو به وراني کوو بیا به خلکو له پیسې ورکوو چې دا ښه سړی. دا ګورې د رحمت یو کرشمه ده، یو ټوکړه ده. ګورې قانون نه دی. علامه تنویر رحمه الله یو زبردست واقع لیکلې ده. و یو بادشاه چې یو وزیر ورته روټۍ وکړه بادشاه ته. وزیر چې دی بادشاه ته چې راغی د بادشاه د دې وزیر وړوکی ماشوم دې بادشاه پې سکونډاره ولګولې داسې تاوې هغه ورته کنځلې وکړې ماشوم. وزیر فورا خپل زوی رونی ووهی. بادشاه ورته مه وهه، دا ډېر غیرتي دی، چاله بدل نه پرېږدي. او دله ما تنخوا مقرر کړه د کنځلو، هره میاشت به راځي او تنخوا بالي. تانوي بابا وایي وی ګوره
اوس که هر سړی خبر شي چې وای با چې ګوره بادشاہ ته څوک کنځلي وکړي نو تنخواه ورکوي او دې بادشاہ ته څوک کنځلي وکړي تنخواه به ورکوي که سزا به ورکوي؟ سزا به ورکوي. دا دغه ټیم سره خبره وه، دغه یو د مینې او د محبت یو کرشمه وه. دا قانون نه دی. کله الله پاک په یو معمولی سیز وبخي، د هغې دا مقصد نه دی چې موږ او تاسو به وراني کوو او معمولی سیز به کوو نو جنت ته به ځو. دا قانون اور چیز ہے او کرشمه اور چیز ہے. دا د الله پاک د رحمت او د مینې یو ټوکړه د قانون نه دی. ګوره یاد ساتئ. عرض میدان اتلسم نمبر دا دی چې مسلمانان با د مړي چې دی نو هغه حسنات یادوي، مساوي به نه یادوي. داسې به نه وایي ښه دی چې مړ شو دلته کې دا دا ورانه و. داسې لا تسبوا الاموات. حضور فرمایي مړو له کنځلې مه کوئ. څه عمل یې چې کړی هغې دپاره تللی. 19 نمبر حق دا دی چې دا وارثان به د دې مړي قرضې ادا کوي. ګورئ قرضونه به ادا کوي. او ګورئ قرضونه درې قسمه دي. کم سړی چې وفات شي د باندې قرضه ده نو درې قسمه قرضونه دي. یو داسې قرضونه دي چې په حالت د صحت کې کړي دي چې کم وخت کې دا روغ. دویم نمبر داسې قرض دی چې په حالت د بیماری کې کړي دي خو سبب معلوم دی، د ډاکټر چټ ورسره شته. دریم نمبر داسې قرض دی چې بیماری کې کړي سبب معلوم نه دی. پهله به هغه قرض ادا کیږي چې کم د په حالت د صحت کې کړی دی. که پیسې پاتې شوې بیا به هغه قرض ورکوي چې په بیماری کې کړی دی خو سبب معلوم دی.